د مارغه بچی چې چرګه پیدا لوی کړي په فطرت کې الوت وي په هوا شي او چې پښتون د مولا لاس کې تربیه شي د خپل پلار په لاره نه ځي د مولا شي او د مودونه مې په ذهن راسواره دي ستا یادونه دي قسم سړي خواره دي او زما ذهن یې څه داسې منتشر کو لکه څنګه چې پښتانه خواره دي او یوه قطعه بله چې نتیجه د غلطۍ فطري عمل دی غیر فطري ده پیمانی په غلطۍ او بریکوټ نه او په ښکته پسې اوړې د کالام په لاره نه راځي ګراتۍ موضوع ما لیکلي دي چې ښکاري چې ځواني لاړه بوډا شومه نرم خوراک سخت را باندې ولګي او ځان باندې چې ډېره خواري وکړمه ښکلی شم خو وخت را باندې ولګي او زه مینه ویشم خو د بل نه مینه هم غواړمه چېرته چې مینه نه وي هلته کې مې زړه نه لګي او په هغه ځای کې ناسته نه کومه ساه مې وځي چې په چا ښه نه لګم یا را باندې ښه نه لګي او که هر څومره مې ملګري هوښیار بولي خو د خپلو ستړو حل مې زده نه کو او که په ډېرو هنرونو کې استاد شو د دولت ګټلو چل مې زده نه او نن په یو بورډ مې دا تحریر ولیدو د کیمرې سترګه ګورې تا ته ګوري ما زړه کې وې په دې شکر کوه چې تا ته نه ګوري او ما ته ګوري او خدایه موږ یو بل ته داسې شریفان کړې لکه څنګه چې په چیک پوسټ کې شریفان وي او دا خوبي د شرافت کرا کې راغله بیا به موږ د هره پته په امان او په یو حال کې مې خوښه دوه رنګینه د ملګرو پرېږدم بریتو کې تور او سپین په زور ترې نه وباسم او چې کله په مقدار کې سپین د تورو نه سیوا شول نو سپین به پکې وي او بیا به تور ترې نه وباسم مننه جي په یو حال کې مې خوښه دوه رنګینه د ملګرو پرېږدم بریتو کې تور او سپین په زور ترې نه وباسم او چې کله په مقدار کې سپین د تورو نه سیوا شول نو سپین به پکې وي او بیا به تور ترې نه وباسم او دغسې یو شعر بل دی چې برید مې تور دی خو د سر ویښته مې سپین دي زما برید زما د سر نه کشران دي او مودې وشوې زه لا هغسې ماشوم یم خو همزولي مې زما نه مشران دي دغه شانتې زما سره بله موضوع ده دا هلکان پکې ناست دي مخامخ راله د رومان موضوع ده امام منظر صاحب رومان هم زموږ د ژوند برخه ده زه په خپله شاعرۍ کې داسې په وړو کې د مالګې برابر رومان کومه چې هلکان خوشحاله وي چې داسې پیمانه د حسن چرته ده څوک چې پې د یار د ښایست تولو کي او ستا لشې لشې ازغې ازغې باڼه باغ ته لکه څوک د غنو شپو بس بله به ووایم ته او بیا چې نه یم نازونه به دې څوک وړي په وړو خبرو مه مرورېږه او د زړه ورته مینه لټ شته نه کونډه شته بې تپوسه زه راځه پکې اوسې راویښ شو خلک جي دا رومان ښه او ستا د نازونو اداګانو لوګې ستا د نرۍ نرۍ خندا به وشم د ژوند نه ځکه مزې اخلمه چې زه څه شوتل نه یم چې بیا به وشم او چې زما راتلو ته دومره خوشحالېږي ګرانه زه به د چړو په څوکو درشم او ته چې ما پوخلا کوې څومره مزه کړي کله کله درنه ځکه مرور شي او بله قطعه ده چې څوک چې د نیستۍ په جرنده دل اوسي هغه د هستۍ د کوره لرې وي او مینه په نهره خېټه نه کېږي دا خو د مړې ګېډې خبرې او ته مې یار نه شوې ټول کلی مې دشمن شو عجیبه غوندې عمل لا سره وشو او د ټول عمر کړاوونه مې سین یوړل د شیطان په شانې چل لا سره وشو او ټولې خوشحالۍ جانانه ستا شولې ټول غمونه راکه زه یې وړی شمه او غم دې کړم بلد د هر ستم سره اوس په هره ګرانه لاره تلی شمه او یو وخت او یو توی بل درېمګړی پکې نه و زما او ستا په منځ کې خو دا دواړه ګواهانو او وخت تیر شه ته منکر شوې بل ثابوت را سره نشته بس هیڅ بچاته نه وایم
چې زه او تیاران. بیا دا د پښتون په هکله یو څو ټپې دي چې ای پښتونه ای جاهله مسلمانه، ته به څو پورې د غیرو ګوډاګې او خپل پردي کې امتیاز کولی نه شي، بس خو هسې د ړانده د لاس غرګې. او په جریب ځمکه خو څلوېښت تربوران وجني، پښتانه یو بل ته څومره باتوران دي، او نه پرون د قام په ننګ باندې ولاړ وو او نن د یو مرام په لور روان دي. او بله قطعه ده چې نصیحت پرېږده، د ځان اصلاح دې وکړه چې ته سم شي یو ناسم به پکې کم شي، او هر یو تن چې د خپل کور مخه جارو کړي دې کې شک نشته چې پاک په ټوله لم شي. او بله قطعه ده چې خپکه دې وښویېږي بیا به پاسې، خو حوصله خویدو له مه ورکوه، د پاڅېدلو هنر هم زده کړه، خو اول ځان لوېدو له مه ورکوه. او بیا بله قطعه ده چې چرته رور د خور د لاسه قتل نه شو، خو بس خویندې د غیرت په نوم قتلیږي، او په جاهله پسمانده معاشره کې اوبه ځي په کمزوري ځای ماتېږي. او په اسلام باندې د خپله سره تیر یو چې د مال خبره راشي په شا کېږو، او په حجونو تبلیغونو ډېر مین یو، خور چې خپله برخه غواړي خفه کېږو. او یو غل هغه وي چې راشي په تیاره کې په غلا راشي کور تاله کې سامان لوټ کی، او بل غل هغه وي چې موږ یې منتخب کو هم مو لوټ کی او مو ځان ته پسه لوټ کی. او چې باور یې علامات که خپل مې نه دی، چې باور پیدا کولی شم خپل دی. او زه د چین په کیتي بیتي څه پوهېږم چې د مور ژبه مې وایي نه کابل دی. ډېره مننه.